خپله ټوله مینه په یو ځل خپل دوست ته مه ښیه، ځکه که بیا لږ بدلون پکې وویني تا دښمن ګڼي. په سترګو لیدل مهم نه دي، په عقل لیدل مهم دي. په ژوند کې داسې شیبې مخته راځي چې یوازې په زړورتیا به ورسره مخ کېږي. پاکه پوهه په ناپاک زړه کې نه ځایېږي. که انسان بدي پیژندلی، بدي به یې نه کوله. د غصې پر مهال زغم ډېر سخت خو ډېر ارزښتناک دی. د خلکو د رازونو نه لوڅول د کرامت او شرافت نښه ده. پر ځای خبرې کول او پر ځای خاموشي د پوهې نښه ده. هغه دولت هیڅکله پر ځای نه پاتې کیږي چې چاته سزا پکې واورول شي خو ور نه کړه شي. فلسفه له کتاب څخه نه، له ژوند څخه سرچینه اخلي. لټي دې ته نه وایي چې یو څوک څه نه کوي. کوم انسان چې د داسې کارونو په ترسره کولو کې وخت تېروي چې د هغوی تر وړتیا ټیټ وي، په لټانو کې شمیرل کیږي. د ژوند درد او مصیبت په غم کې نه، په رسوایۍ او بدنامۍ کې دی. د عقلمن انسان پیژندنه د قهر او غصې په وخت کې کیدای شي. د نیکۍ ښوونکي هغه کسان نه دي چې د نیکۍ ښوونه کوي، هغه دي چې په خپله نیک دي. خیر او ښېګڼه پیژندل د هغې د خپلولو په معنا دي. بشپړ انسان هغه دی چې آن دښمنان یې ترې په ویره کې نه وي. لومړی خپل اهلیت ثابت کړه، بیا د اعتماد هیله ولره. لومړنی دقت له وروستۍ پښیمانۍ څخه مخنیوی کوي.